وای کم سړی چې د عالم د دې وجې نه سپکاوی کوي چې دا عالم ده او د سپکاوی کوم شاملي کې چې دا سړی کافر ده. پرون په نوخار کې او په ضلع ثوابۍ کې زمونږ یو ملګری مفتی سردار علي صاحب، تاسو ته پته وي فیسبوک نه هم خبرېږي، هغه چاویشتی ده. رونه علماء کرام د دې قتل، د دې شهادت، د دې د دنیا نه تلل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د قیامت په علامو کې دا ده چې علماء کرام به وفات شي، علماء کرام به د دنیا نه لاړ شي او داسې خلک په پاتې شي چې هغه و خس و خاشاک پاتې شي. وروره بیا به ګورې عذابونه ردي، بیا به قیامت ردي. ما او تعالی پکار دی چې دغه اهل علمو، د دغه پاکانو، د دغه نیکانو او د دغه صالحانو د حفاظت لپاره دعاګانې کوو. د علماء کرامو سره شو، د علماء کرامو له لاس ورکو. قسم د هر میدان کې ښه دنیا کې که علماء کرام نه وي، والله زه یم زه په قسم سره یم زما او تا ژوند داسې نه جوړېدو. ګورې او دنیا کې خو پرېږده، علماء کرام فرمایي جنت کې به هم علماو ته محتاج وي. علماو نه مو تپوس کوئ چې د خدای پاک جل شانه به حساب کتاب څنګه شروع کوي. د دې طریقه به درته علماء کرام ښایي. جناب انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات له به چې ځئ دا به درته علماء کرام دا لاره ښایي. او چې زو تو ټوپک راوالو دغه عالم په منبر ولو، دغه عالم په مسوله باندې ولو، دغه عالم باندې گزار کو. علامه شامی رحمه الله لیکي ښه فتاوی دارالعلوم دیوبند، علامه شامی رحمه الله وای کم سړی چې د عالم د دې وجې نه سپکاوی کوي چې دا عالم ده او د سپکاوی کوم شامی لیکي چې دا سړی کافر ده. دا معتبر کتاب درونو نه، لهذا د علماء کرامو سره رونو دعا ورته کوئ چې خدای پاک جل شانو د دې حفاظت وکړي. قسم ده کو دنیا نه علماء کرام لاړل کنه بے ما تا ګوره خدای پاک نه پریدي ښه دنیا کې. دې کافر سره د مسلمان احسان ده. ګوره کو مسلمان د دنیا نه لاړو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي لا تقوم الساعه حتى يقال في الارض الله الله. تر هغې پورې به قیامت نه ردي تر څو پورې چې پروي زمین باندې الله الله ویلی شي. الله الله ما او تا ته څوک شي؟ علماء کرام راته ښیي. او کو دا د دنیا نه لاړل بیا ګورې ما او تا په ځمکې نه پرېږدي، بیا به قیامت راځي. نو وروڼو دې علماء کرامو سره شئ. او کم علماء کرام چې شهیدان شوي دي زموږ په دې کلي کې چې کومه حادثه شوي ده، قاری منظور صاحب رحمه الله والله علم خدای پاک ته علم ده، خدای پاک جل شانو د هغې هم شهادت قبول کی. او دا کم علماء کرام شهیدان شوي دي یا عام پولیس والا نور مسلمانان رونه چاویشتي دي، ټولو ته دعا وکئ چې خدای پاک جل شانو د ټولو مغفرت تامه نصیب کی. او بالخصوص مفتی سردار علي صاحب، مفتی سردار علي حقانی صاحب ته دعا وکئ چې خدای پاک جل شانو صحت یاب کی. او هماغه د دین د نشر و اشاعت دپاره والا الله پاک جل شانو ژوند میر کی. او ټولو مسلمانانو ته دعا وکئ چې خدای پاک جل شانه زموږ ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي. او الله پاک جل شانه دی چې کم سازشونه مسلمان پسې لګېدلي دي، علماء کرامو پسې لګېدلي دي، نیکانو پسې لګېدلي دي، ناول خو دې ورته خدای پاک جل شانه دغه سازش کوونکو ته هدایت وکړي. او که هدایت قسمت کې نه وي نو دعا وکړئ چې خدای پاک جل شانه په آسماني سایقې نازلې کړي. او خدای پاک جل شانه علماء کرام مسلمانان څومره مسلمانان چې دي د دنیا په هر ګوټ کې دي د ټولو الله پاک جل شانه حفاظت وکړي. الله پاک جل شانه دې مونږ ټولو باندې رحم و کرم نازل کړي. او دا کم حالات چې رغلي دي دا د خدای پاک جل شانه په نیکۍ سره بدل کړي او په خیر سره بدل کړي. وروڼو د ګرانۍ نه خلک تنګ دي، د بدځوانۍ نه خلک تنګ دي. قسم د څه نه دي تنګ، زه څه ووایم؟
دعا وکړئ چې خدای پاک جل شانه نیکان صالحان راولي او خدای پاک جل شانه هغه خلق راولي چې کم د الله جل شانه نه ډارېږي، کم د قرآن کریم مطابق ژوند تیروي، کم د قبر نه ډارېږي، دغه شان نیکان صالحان خدای پاک جل شانه زمونږ مشران راولي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا